دغه مرستې په ټول هیواد کې د عزیزي خیریه بنسټ لخوا شاوخوا 100,000 کورنیو ته ورکول کیږي. د کندهار او زی په ولایتونو کې هم شاوخوا 2,000 کورنۍ په نظر کې نیول سوي. مسؤلین وایي دغه مرستې له کندهار څخه پیل په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې مستحقو کورنیو ته رسول کیږي. عزیزي خیریه بنسټ یا بنیاد دغه لړۍ د 100,000 کورنیو لپاره په ټول افغانستان کې د 100,000 کورنیو لپاره بستې جوړیږي چې په هغه کې په هره بسته کې 4 رقمه خوراکي مواد دي. نو د کندهار زون خوشبختانه چې نن یې پیل دی، د هلمند، روزګان، زابل، کندهار نو د کندهار څخه نن پیل. د رحماني په خبره دوی د دغه مرستو لپاره یوه کمیټه ټاکلې چې کمیټه په ښار کې هغه کورنۍ په ګوته کوي چې د مرستو مستحق وي. جامعې د ټولنې هغه طبقه په فکر کې نیول شوې چې هغه ډېره خواره او ځپلې طبقه ده. د دې لپاره یو کمیسیون موږ ټاکلی دی چې هغه بیا په ښار کې ګرځي، په بازار کې ګرځي، داسې کورنۍ انتخابوي چې هغه اوله درجه مستحق وي. د مرستې ترلاسه کوونکي هم خوښ دي، خو وایي دوی د سرپناه او نورو بنیادي مرستو ته ډېره اړتیا لري، ځکه زیات شمېر یې د کرایې په کورونو کې استوګنه کوي. دې ترڅنګ چې موږ د زما پښې دي د دغه پښو څخه ماته نورې ناجوړۍ راپېښ شوي دي. اوله غوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره خلک نور کومک وکړي چې موږ نور ضرورتونه سره کور مو د کرایې دی، نور ضرورتونه دي په کور کې لکه د دوا او مریضي او ناجوړي و. نو دا دغه مرسته چې زموږ سره سوې ده دغه د دې کور ودان چې هر چا عزیزي بانک والا کړی. ګټې سړی نه لرم، یا زوی نه لرم، تجارت دا غوښتنه لرم چې دا ورور د معلولین چې دي کار نشي کولی، نه د کار طاقت لري، نه کار کولی شي، دې سره باید هر څوک کومک وکړي. کندهار د هغه ولایتونو له جملې څخه دی چې د تیرو جګړو له امله پکښې زیات شمېر کسان شهیدان او معلوله سوي، چې له امله یې د غربت ګراف هم لوړ سوی دی. د روژې په راتګ سره دغه کسان لاسنیوي ته اړتیا لري. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.